الو الو نن زما د خوشحالۍ ورځ ده ته بیا ولې ټوس کېږې مې جاړم په نسو چې کور مې بیا روان شو بس کا ستا کور کله آباد شوی دی دا کور آبادېږي نه الله راته په رڼا ورځ وښوله اول یې مور لاړه او اوس یې نیا لاړه مې دې بوډۍ ته بله ورځ نه ښکارېدل خو چې زما دا واده شو بیا به تښتېدلې به که دغې مېړه سره وایي ویم زما زړه ته الله وکتل ما سره ټول عمر ناجیزه کړې دي او مخې خو تورېږي نه مې غلې کېنه دا ستا خیرو هغه ځای دی که نه دقه څه وشو دا واده خو دې په اور باندې ولګي غم کړی واده هم پاتې شو او موږ خورېدي شو مور کپړې سره چوبېدم د کپړې پټال پرتې دي لورې روانه انور خو ناست بس غیبت کې کوم ټول کپړې ماتې ایښي دي غم دې نه کوي زه په پسه مسه باندې پوه شم بیا ورپسې ورسمه مور ته خو هسې ویل د کار نه وي ما سره ټول عمر ناجیزه کړې دي دا به تې خدای وباسي نه ته ډېره ښه ښځه یې که نه ولې یم نه څه نن زما دپاره خوشحالۍ ورځ ده او ته ولې خفه کېږې د دې نه به دې ښه کورنۍ کې ورکړم دا بې عزته خلک بس هغه کورنۍ ماته معلومې دا یو کور کې دې نه ورکولم دقه رسته انګرینګه دې راته جوړه کړه ښه انګرینګه ته ما جوړه کړه دې جوړه کړه مور بس غلې کېنه ښه دماغ مې کار نه کوي دماغ دې کار نه کوي اوس په غټه خښته اوچته کړم دې مزغوله به یې دله رولمه زړه مې وایي چې تا لې رولم ما لې ولې رولې ځواني مرګه شي ته ما ته نن سبا راتاوېږې دې پلار ته دې ویمه صبر وکړه نو سمه ویمه که نه ښه که ویمه ځکه راباندې بدل ما ورته وایي چې په سپین سر باندې ځه ما خو ورته نه دي ویلې دا الله زما زړه ته ګوري ټول عمر د پلار وخلې ټکولې ما نو څوک هم به پسې اوس لرګې روالم وګوره اوس زموږ ستا نوم اخلي زموږ نه خبره نه اړوي غم دې نه کوي مړي د دې به زه خوښه شم د دې دل راجی او دې د مرتا یادې شبانه اغسي بس غم دې نه کوي بس چلو که چې زه راځې پاکوم ته کپړې روانه پټال باندې پرتې دي دوی پسې ورسمه مې مور دې کور ته څوک راځي او څوک ځي دقه خو زه مې هم که نه شکر دې رادننه شویم بیا وتېنېمه ویم په سپین سپین سرونه تې وځینو یم چې دا بیا مې څه بل سټارټ کړي دي دا ګوره یا ملوري تا قسمتونو کې دا دغه نشته دا آخره چې کور ته مې راواده کړي ني درېیم ځل ده چې واده دې پاتې ویم دا ستا هم زړه نه وه ستا هم زړه مو پوه شوې زما هم زړه نه وه خو دې خاوند نه مجبور ومه خورې تا به زه کاره نه چې تا قدم اوچت کړی ده او یول مې پرې خواښې کېښو بیا مې خواښې دغه کړو هغه کور ته راغله بیا دې نه ده هغه مو تښتېده لاړه ښه ویم دا زما په قدم ایښی دی ویم زه راغلی وم په عزت خپل خاوند سره ناست یم وښي ټکی مې او ژوند ورسره تېرومه یم دا ستاسو دا بد نیتونه دي یم ډېره خوشحاله شوم چې دا واده پاتې شو ښه چې د واده په ورځ دا نه وتښتېده ویم دا خو زه هم په دې خوشحاله شومه ویم ستا خاوند لم حیا نه ورځي ویم چې لږه حیا واله ورتلي ویم بانې یې راته وکړې د کالو مالو ویم چې څه پلینینګونه هم دننه جوړ کړل پلینینګونه مونږ نه جوړو الله زما زړه ته کښېنه ته ډېره ارامي ښځه یې زه ستا نه خبر نه یم ویم ستا دا سترګې نسواري دي وایي د نسواري سترګو نه به ځان ساتې د تورو سترګو نه به م ځان ساتې چې دوه لاسه دوه خپې راوتښتي راوتښتم او رالم او ناسته یم ویم تا خو په خاوند باندې غټه ټوکرې ایښې ده د پاسه شکر ده داسې خاوند ده چې زه یم چې یخپو تلي سب کمه تا د خاوند غونته خو نه ده نو تلي به سب کښېنه چې د ځان غلام کړی دی چاچي غلي کېنه که نه څه جنګ شرله راغلی ته خو غلي کېنه خله چې راواده کړي مې دي کیم سبا به د ما خاوند په بلې ښځې پسې لاړو د تا په قسمت کې خوشحالۍ نشته خوشحاليانې نشته یم ستا خاوند ګرځي هغه ګرځي ګوري راګوري یم غم مه کوه غټه پټه بند به د باندې راولي صبر وکړه ما خاوند دا کیسې نه کوي خاوند خو د تا ټیک نه ده چې یوه لیکه راوتښتولې او بیا یې ورته کې نازکه ورته یې که څه هغې ته سترګې روزې والي ویم بس که ستا خاوند خو له کوڅې له تللی وه او یې نمبر راله یم ورور پسې تماچه په لاس راغلو بیا یې په ځان تبه راوسته یم دغه سړي ښځه نه ایسته بر سنډی میښي یم سمې خبرې ورته مه کوه دا راتوشه بوډۍ پته ولګېده کو نه لګېده زه یم چې الله دې بوډۍ م تباه وباسي او ورسره مې د دا خواښې تباه شي چې دا یې دې کارونه دي د دې نه چلونه ټول زده کوي زما نه ولې زده کړل بس که خوارې د دې کورنۍ دا رواج را روان دی دا رواج پکې تا کېښو ما پکې کېښو یم ته به د خاوند تاریخ ښکلی نه چې د ځان غلام کړی دی شکر ده د ما خو داسې خاوند داسې یم چې بس د ما د خاوند غوندې خاوند نشته که نه نشته که نه دله دی که نه ځکه تې نشته یا توبه تا ته مې د توبې ربه وایي چې نه غواړم مې راته دا اوس کمال دی
زما په کور کې لږه شان خوشحالي راشي وړه شانته ښادي ګیر جوړه کړمه نو یو تندر به پرې راپرېوځي چې اوس چېرته جینۍ وتی وې نو بیا م یو خبره ده لنګي د خاورې چې ته خو د لښتي نه ټوپ نشي والی نو ته تښتې څنګه یا الله لیونی سپی ورپسې ویم هغه ښه دی دله ویم مور یم ته خپل سر مه خوږه ویم دا د مټیزو ښځو لور دی همدا هم پاتې شونې ده نو ویم تاسو موږ پسې څه لرالې موږ ناستو خپل ختم کوو که نه تاسو ته عجز ضرورت و چې لولې لولې دلته د تا ژبه ما باندې ډېره بده لګي چې لګې پسه پسه دې لګولي دي نو یم ستا په ځای کې ناست یو ستا په ځای کې ناست یو چې دا یو کور ده ها دا یو کور ده ابروز خو پکې دغه راښکله کرښه کرخه به پکې زه راکاږم خو صبر وکړه زه ویم زه خو دا غواړم که چې کرښه پکې راکاږې او تاسو ته به زه په رڼا ورځ د اسمان ستوري وښیم پکې ما ته خو کرښې راکاږې ته یې چې نن وي او که سبا وي چې دا دیوال وبالې شي چې رنګ په رنګ سړي به یې رسېدل ویم خدای مکه الله مکه زما خاوند بدخویه دی البته په تا مې اعتبار نشته الله دې کې خدای دې کې زه شکر د خپلې خواښې سره ناسته یم په کور کې ویم خواښ هم دې ټیک نه ده هغې 15 کاله بار تېر نه کړلو چاچی ویم په خپل هم درکړي زموږ په کور کې داسې ښځه هم شته چې یا قدم یې ښې نه و بیا پاتې شو هغې ته پاتې شونې ښځې وی دا به زه افسر له در کوم افسر مې ورکړې اینه په رڼا ورځ خوبونه اینه په رڼا ورځ په دې ډینټینیا باندې کوي څوک څه او د تا په دې چاته لور باندې څوک څه کوي د ما زوی پې دوکه شو یو ویم زما خو د ګل په شان لور ده هر چاته خپل څوک کابل یې ښکاري بوزو سمبیزي یو ویم خبره مې نواب خان پیژنې د جیربونو مالک دی خو پلار یې وینا وي دې خیرمانانو مټیزکو خلکو کې ورکوم دا مې خوښ دي ویم هغه ځکه دا کوله مور یې ویم د هغه نه دوه ښځې تللې دي نو دې کوله دا د کوم د پاسه بربدي ده د کوم د پاسه بربدي ده دا به زه تا ته ښیم چې دا څوک کوي او که نه کوي تا به الله په خپل نیت کې وي تا به الله په خپل نیت کې وي خو لږ صبر یې وکړه تا نه وایي په خپل نیت کې یو ماله الله نیت روغ راکړی دی شکر هم دا پیسه شته کالې شته کورونه شته ستاسو څه دي د اور نه راغلی او د کور مېرمن ده جوړېږي ولې جوړېږم منه څه د تا په دې کور کې څه دي ګړینګنې لیونی سپی ورپسې که چې دا سپینې دې په خوله کې راوړي الله توبه زه به چاته څه ویم چې زما خوا کې څه شوه های 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 او دې خولې ته ته وګوره نو دا خوله م د خوښېدو ده الله تورمخیه تا زما په خوا کې څه لیدلي ګنډې دې رانه ویستو ګنډې یا خواښې زما هغه زامن به اوس ورپسې لوغړن ګرځي چېرته به یې ګوري چېرته به یې پیدا کوي الله بچو یا بچو چې تاسو په پیریانو خپېښې دي کو څه وجه ده یو ورځ هم ښه ده ونه لیده هسې سوچ کومه چې داسې ژوند شو مړه کله م ښځې د کوڅو نه راشړي کله م واړه پلتو سوکانو باندې وی او دې خو ګوره د واده کرښه هم د سره په تندي کې شته نه خو زه د جعفري د کور خو شاوړو زما او کار به هم په دې یو کور کې کېږي بله دا خبره چې غنیا ده که څوک یې تښتېدلې ده بوډۍ ښځه ته ګوره د کور نه ایستل جوړ شو کله چې ښځه تښتي کله چې بوډۍ تښتي کله چې ځوانه ښځه تښتي خو په موږ پسې یو هم راوند تښتي ده ښه ګبرو جوان یم د کار روزګار سړی یم خو به دا تندی مې نه دی دا د خښتې د والو دی خدای دې پکې خیر راواچوي چې جینۍ ورله راشي دا ورچوه ورېږه چاره دا به بیا وکړم چې څوک ورته راله هی خواښې شوري شرمنده شي شوري شرمنده زهیمه السلام علیکم وعلیکم سلام پسپانه بچی السلام علیکم تړیا بچی څنګه ښه په ایمان دی چې ستاسو د کوڅې له راشي د هړه مې خوږ شي دا سترګې مې نه باندې خوږې شي الله دې خوشحاله که ما ته هم د بچي په شان ته ښکاري هر وخت راځه
هیڅ خبره نه ده یاره بیبي بس په دې یو خبره ختمه چې د زوی په نظر دې راته ونه کتل نو نه دې راله په سر باندې لاس کېښودو نو بس په دې دنه لږ ختم لړنده دې شمه چې زه به تا ته د زوی نظر نه کومه ولې بیا درته نه کوم ته خو زما بچی الله دې خوشحاله کړي یو خبره مې کوله بیبي خو خوله مې بدې ښکاري خو خبر شوم دغه ځای کې دغه لال محمد دی ګل محمد درې ټول لګیو ویل چې یاره ستا هغه مشره مو وتښتېدل هغه خواښې دې راکول هغه ابۍ وی وتښتېدل کوره مرسته ورځه خالي کېږي د شاتو د مسو ګبین هغه مثال دی یو مچۍ ته الوزي نو دې خو ګوره ختمېږي خیر دی یو جنۍ به دې پکې معلم راکړې به او که نه یتیم ما بس دغه الله ما ویلې چې ته ورله رالې نو څه غرض راغستی ته خو زما د بچي په شان دی ما خو ټولو ته ویلي دي چې دا ستاسو ورور دی ټولو جینکو ته مې ویلي الو الو هم وګورې کینې بنا د کلي خلک هم راپسې دي او د واده خلک هم راپسې دي او مسجد هم راپسې دي دمه کېږي به نه یو نو به که چا بري ته پته ولګېده نو غوښې به دې وخوري د پښتو کار هم کړی بې پښتو کار هم نه دی کړی یو زما د څلوېښتو کالو مینې یو او څومره موده پس راته میلو شوې د خدای تعالی نیکبخت یو یم سمه ستړې شوې یم او تږې شوې مې یم او وږې شوې مې یم وای خدایه یم ډېر غلط قدم مو اوچت نه کړ نه غلط قدم دې نه اوچت کړی یو ډېر بې پښتو کار هم وکړو ډېر د پښتو کار دی کړی ښه که نه یو د مینې او د محبت ودې وشوې دي ښه که نه یو داسې کار کوو زه تنګ دې اغوښتې یم یو او چېرته د اوبو بندوبست ځای لکه ښه که نه یو معلم د زه اوبه راوړه تږې مه بیخي مې خوله وچه ده هلقه مې وچ دی راپاسه پاسه که نه ستن د باندې نه کېږي نه خلک راپس کړي وجدي که نه د خدای تعالی ظالمې پاسه پاسه که نه ښه پرېږدي یو داسې راته داسې بیبي خیر دی لکه دونه ځان ته مې دونه منځ کوو داسې لږ لرې نظر باندې راته وګوره زونګی شو یا تلی راغلی لکه داسې لږ خیر دی دونه مې مه رانږدې کوئ چور مکه زما کور دی وخت د خبرو نه ډک دی ته راشه وګوره کوم حل دی چا سره د سترګو د لګولو نه پاتې په قلاره کښېنه زړه کې مې ګوتې مه وهه او زخمونه مې مه راکنه او بل ته ماته خپل کار روزګار وښایه چې زه تاله یا مچۍ درکړم یا دې له په ګاونډ کې چېرته جینۍ وغواړم تاله څوک ښځه درکوي ولې نه بیبي زه خو دا د کېدای شي د را روان کال نه یا بل کال داسې کینیډا ته لاړ شم زه دلته کارونه مارنه نه کوم دا کارونه زما په اوس مهینه کې او کارونه الله پاک شاولې رالېږلي ټکټرې رالېږلي دا د انسانانو کارونه نه نن سبا خو ته داسې کار وکړه بیبي د خورو خو دې کنه نو ته په دې کلي کې د ټول نه غټ خر نه کوې کنه ګوره بیبي یوازې مشینګرانې خو بیا نه کوي ما ته غوږ کېده بیبي دی خو ګوره خیر دی که دنداسۍ رانجۍ دی خو ګوره نکریزي مکریزي دا خو در زمانه ما خو دا کار را لمړ سم کار دی هیڅ ګوډه نشته دی غلی کېنه لکه از ما ورله په دې غرض نور را نه شي ګینې دا غاښونه به دې در کېنومه موږ پسې او ته پسې ته راشه وګوره زما کره جړاګانې دي پرون ښادي و او نن دا د جړاګانې دي دا خو ستاسو زوړ عادت دی تاسو خو یې دقسې بیبي ته په دې باندې د سره خفه کېږم دا خو ستاسو زوړ عادت دی دا جنګ جګړې په دې باندې خو د سره سور مه خرابوئ دی خو ما ته وګوره په ایمان درته وایم بیبي تښتې ده نه ټولې ده نه تښتې په یې عزت که دا چا مانه واده کړی دی که نه نو دوی خو ګوره ماله په دې مخ لاړې ولې به تښتي چرماري بیا کومه ما خو دا خو جنکۍ دې په دوی څه نظر ساتمه خو زړه ښځه وه ما ته څه پته وه چې په زړو کې هم کارنامې شته دی درته یو خبره کومه الله به خیر کړي خامخا به یوه جینۍ پکې تاله درکړم خو ته داسې کار وکړه د دې سیپوري او جعفري څه وګرځه هغه زړه اوس پیدا کړه چې هغه بر کلي والا خبرېږي چې موږ راوستي واپس ته په هغې پسې وګرځه ما ته چا ویلي تی پولیسو یو چیټه چرسو کې بوتل دی او دا اوس خیر دی لکه زمونږ به لا ډنډې خټې دي دا عدالت او تانې دا او نو ته چې کار وکړه چې پولیس هم ستا اوس تعلق دی اوس جوړ شوی دی حالات کې دی اوس ډېر ډېر عزت کوي ښه ده نو دا یو پولیس هم که او وګرځه
تا ښځه پیدا کړ ګنډې رانه ووتو ته خو زموږ د کور سړی الله په خیر کې ستا کار به وشي. زه خو درته وایم بیبي بلا ورپسې کا او ښه ده چې وتښتېده د جابري ته ووایه یو د غټو وریجو دیګ پوخ کا او بیا ښه ده چې دا قیسې نه خلاص شوي لږې که په هغې باندې څه کې هغه نه وي او نه شي و زه څه کومه صرف راشي خلکو د خولې نه وځو بیا مساله ورکوم د مږو او سبا بل سبا بیا جنازه یې ته بیا وینې بس چې دا ما مړه نه کړه زما نو پته که دا کار ورسره کښېنو بیا دله را پیدا کوم په 2 منټو کې را پیدا یې که پښتنه ښځه به وجته مې لرې سیپوري هلو دام وایي غلی شه وبشه الله په خیر کې خو ته دا جینۍ وګوره صحیح ده ها بیغمه عادت مې خبره کوم ایشیا هغه نیت الله ما راپسې راغلی وګوره ستا دې زوی وله جاپري وله دیګ پخ کړی د غوښې په ځای پکې د بلستنو مالوچ اچولي دا کار یې مه کوه ټولو ښځو له یې معدې خرابې کړي دي نو خدای شته سبا پې څوک راپورټ وکړي ورې بیا ولې نه زه په تاڼه کې ګرځم او نه په تحصیل کې ګرځم دا کار وې سم کوه مړه سړی وې د چا غم وجاړم د ښځو غم وجاړم که د نرانو غم وجاړم الله دا څنګه کور دی زما الله دا په کومه ورځ شوي چاته ونه وی بیا به پرې څوک کار نه کوي ای به زه بیا پویه کړمه غلطي به ترې شوې ده لږ سترګو باندې ړوندم دی چېرته هغه تیلی او غوښه بیا میده کول هغې په ځای بیا مالوچ میده بس پته نه خو کار یې ګوره ټول اخري 3 نمبر دی او دې خو ګوره سیپوري او نو زه هغه بیا هم هغه کار مې ورته وکړو تمانچه او مشین مې پسې راغستی و نو اوس جینکو مینکو ته لاړ کړم اوس دا رېده دا مسله دا عمل کا او یې زما د دې ښځې په ایمان یتیم یم قسم درته خورم صرف د الله د رضا لپاره ښځه خدای دې درنه پاتې کړي د چې کار دی تا هغه ښځه هغوی ته وګوره هغوی دواړو ته به دې نمبرې جوړې شي نو بیا به وایي ما ته به بیا وایي چې لکه د خپل ورور راڅه اوږه په اوږه راګیا وه منډې والې نو زه به بیا ورته خبره منځ ته راولم الو د ځان خیال ساته خوب نشي راځه زه در سره یم یادېږي به نه ښه که نه خیال خو وړه چې تا سره زه یم د دنیا یو طاقت هم نه هېرېږم یو باسه خبرې ته به زما غوږ ږدي بیا دا ګورې خبره درته کوم بېغمه شه ته اوس هغه زړه پیدا کړه نه و سره به ګورو یو خبره درته کوم زنې ته نه جوړېږي یو 500 روپۍ غواړي الو لارې پسې کام چا پسې وتښتئ بیا هم کښېنه ګړینګلې ته هم د خبرو شوې چې ته اوس ما ته خبرې کوې ویم بس که خواري هم ځکه د سپو د غوږ ایښي او راشي لکه د سپو خلکو ته غاښونه ورچې ما نه به په قلاره کښېنې هاوه کښېنه دا د مشواړه یم راپوزه د خاورې شه کښېنه هم چمچورې ته ما ته خبرې کوې وای ما ته د چمچوره ویله تو سی برسنډی مې خو بینزو هم خلک بې صفت کوي مخ مې ښکاري هم ته خو چې راواده شوې هم خلک وایي چې مخ یې څه شو ما ورته زر دا وښو چې دا وګوره داسې قال الله ورکړې ده ده سمتمبل ده ما د الله مخ غټ پټ راکړی دی هم څوک ما هم خاوند مې ځان د لج وکړي شپه ورځ مخې ټکوي او تاسو را باندې خوشحاله یې زه خو د باندې خوشحالېږم زه یم چې کوتک ته له دې سر له راواچوي ماتې کړي دا ارمان مې دې پوره کېږي نه انشاءالله بیا هم کوتکونه د راچلو خو دې سر ماتېږي نه دا سم نه خاوند باید ته اور کړم ته ورکړم دا وګورئ هم زموږ خبرو ته یې غوږ ایښي سپي کوڅه ډبه یا الله شکر دی هم یا الله شبانم مټي زبوزي او د الور هم بوتلې کې نه پوهېږم چې څه وشو حق یعنې یو خبره مې نه ده یو خوا مې زامن دي بله خوا چې کور ته ګورم حاجي ګله السلام علیکم حاجي ګله وعلیکم السلام څنګه یې ښه خیر دی زما نه بچي خیرونه دي ته څنګه څنګه د سیاسکه غړی په دې پولو پټو باندې ګرځي یاره بچي وایم ټیم د مانځرې جومات ته روان یم اوه زه خو یم جومات ته نه لاړ شه خانه کعبې ته لاړ شه حج به دې کړی و ستاسو په کور کې خو ډېر ښه کارونه شروع شوي دي مخکې به پیغلې تښتېدې اوس پکې لا بوډایګانې هم تښتي او په جومات کې په ړومبي سب کې ولاړې او قامتونه په مولا پسې کې او دونه درنې درنې خبرې کې او په کور کې پابندیز نشي راوستی په ښځو باندې تا ته ښه پته ده چې زما بچي زما نه مني خو زه خبره کوم څوک رانه تپوس نه کوي
او اوس راته و چې تاړه پرېږدي نه ګوره دا چې ګوله خفه کېږم خو دا ټوله غلطي ستا ده چې تا ولې په لومبي ځل یو سپېړه دې ورکړی وې که نه او لږ تمیز دې ورته ښودلی وې نو نن به ستا په سر باندې نه درختله بچي دا راته ووایه چې جومات ته ولې نه ځم جومات ته مزه جومات ته په دې مزه چې ګوره پرون پیروز ما ناستو دولت ماما ناستو او د کلي استاد مو سره کېناستو او ستاسو دا بس ټول جومات کې په ټول منبر باندې کېده څه خبره ده چې هغوی دا فیصله وکړه داسې خبره ده چې د جیګل د کور یو کس به هم جومات ته نه پرېږدي ته خو لا مشر یې و چې هغه زامن به هم جومات ته نه پرېږدي کله یې په شرمونو باندې وشرمو تاسو نه خو دا نور ګاونډیان هم غلط عبرت علیمڼه او حدیث ته بچي الله دې خوشحاله کړه